د علاماتو د قیامتنا یو لوی نږدې علامه د یاجوج ماجوج راوتل دي. په دې ځمکه باندې به راخواره شي او فساد نه به ډکه کی. قرآن کریم کې په احادیثو کې د یاجوج ماجوج تذکرہ راغلی ده. سورۃ کهف کې 14 پارہ کې الله تعالی د سلطان ذوالقرنین صاحب ذکر کړی دی. داغه د بادشاہي او د سلطنت تذکرہ کوي او بیا داغه خدمت داغه بیانم شوی دی چې یو خادم انسانو خسړیو نیک سړیو. ذوالقرنین او لقمان حکیم دواړه نیکان تیر شوي دي، پیغمبران نو. لقمان حکیم رحمت الله علیه د ایوب علیہ السلام خوريو ډیر عمر خدای ورکړو او نیک سړیو او خيار سړیو، عالم د دین او د دنیا دواړو. او ذوالقرنین بادشاہ د ټولي دنیا، د ټولي دنیا بادشاہ او غریبی او فقیری اختیار کړي و. سره د دینه چې دا غمد مقابل د بل چا بادشاہت نو، هف تقلیم یعنی د ټولي دنیا سلطنت الله تعالی ورکړو او الله تعالی وسایل ورکړو، اسباب ورکړو، نو بګرځېدو خدمت وکاو. دام د الله تعالی خاص رحم وی په یو بنده باندې چې هغه ته د مخلوق د خدمت مقور کی په اخلاص سره. نو انبیاء کرامو نیکانو خلقو د معاشري او د سماج خدمت کړي دي په ډېر ښکلي طریقه باندې. ذوالقرنین رحمت الله علیه بارک رضی انا مکننا له فی الارض وآتیناه من كل شیء سببا. الله فرمای ما دل حکومت او قدرت ورکړو په ځمکه باندې او د هر یو شی وسایل اسباب می ورکړو، لارې معلومی وتا او وسایل وسرو. نو هغه وګرځیدو داس یو ځای تراغه مشرق تلاړو مغرب تلاړو. نو دا هغه یو سفر داسې راځي قران مجید کې چې حضرت ذوالقرنین صاحب یو قوم سره واسطه راځي، کومځای کې چې د انور راخیږي خلق دي او سیږي انسانان دي او جامع نشته بربند. دا شان چې دا سفر دی چې دا کومځای کې نور ډوبېږي یعنی مغرب کې وجدها تغرب ویلی دو دانور چې د دې غروب کیږي ډوبواله کیږي او دا سحکاری لکه د خټې یو چینه چې ده نور خو ختمیږي نه پناکی. اولتا موږ ته په پښتو کې پیتړ وایو، ګردا سي پیتړ خټره نړۍ دا یو چینه دا دریاب دی ادانور دلته پناکی. نو دا سي د دنیا منځ ته تللی الته نور خلکو سره واسطه راغلی ده. نو دا اسی سیل صفا نه وا ګرځیدل فقط نو ور سره خدمت مو د خلکو حاجتونه پوره کولم. په دې اسفارو کې یو سفر د داسې راځي
چې دا هغه خلک ورته وایي چې دلته یو قوم دی یاجوج ماجوج او دا غي نه ډیر تنگ یو مونږ د دې یاجوج ماجوج نه مونږ ډیر پازاب یو نو دا چې د دې ځنه بند شي نو مونږ به لږ په کلار شو ځکه یاجوج ماجوج دا د آدم علیه السلام اولاد دی د نوح علیه السلام د دریو زامنو نه دنیا خواره شوې ده حام سام یافس نو دا یافس صاحب چې دا د ترکو او د یاجوج ماجوج وغیره جد امجد دی نو د اولاد د یافس صاحب نه دا راځي امام مقاتل یو لوی مفسر دی امام الضحاک ابن مزاحم او نور عالمان داسې لیکي وایي بیا دغه خلق واضح ده چې دینه بد عذاب دسیو چې د یاجوج ماجوج په کتابونو کې په اخبارو کې روایتو کې دا غي قدونه مختلف راغلي دي تاسو خو صرف داوري دي چې لنډي لنډي دي دا د حضرت علی رضی الله عنه قول له چې د لی شمر دي او ما په بعضي تفسیرونو کې کتلې دي چې دومره مندري دي چې د سپیلنی د بوټي نه لاندې دا غي سل نفر راځي او تاسو خو سپیلنی بوټه کتلې په دې غرونو کې په دې مومندو کې مانسیرا کې غرونو کې ما کتلې دومره د جاروګي غوندي وي دې پلو باندې او وړو کې غوندي ګور بوټه وي خو لیکن د اغه ځینی نفر ځینی کسان ډیر غټ غټم راغلي سل غزوګدو اومشته په تاریخ کې ورسرم دومره پلنم بعض افراد دومره غټ راځي بعضی تفاسیرو کې اخبار او روایتو کې ما کتلی چې ځینې پکې دومره غټ دي چې دا هغه دا یو غوږ دا شخور کې نو د توشک دی او دا بل غوږ په ځان باندې واچي نو د بړستان دا یاجوج ماجوج انګريزانو ته غاګ مګاګ وای او پښتانه کوم چې کوالفایر دي دی وته زوزي مازوزي وای زوزي مازوزي دا څه شي یاجوج ماجوج دا نسل دی پیدا دی موجود دی لکه څنګه چې چینیان موجود دي ازبک تاجک او دا خلق موجود دي حبش انسانان عرب عجم نو یاجوج ماجوج هم داسې بنی آدمانو غوندې خلق دي د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام اولاد دي خو مزاج کې شر ډیر زیات دي عمرونه د اخبار او آثارو نه معلومیږي چې خدای ډیر ورکړي وي دای کې یو کس ترغیب پوری مرینه تر سوچ سر زر زامن لیدلی نه خپل او ډیر فسادی قوم دی مسلم شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یاجوج ماجوج په دې ځمکه باندې را خوارشي او په دې ځمکه باندې په فساد کوي شر به جوړي ورانه بکای فساد او شر څنګه دی ورانه څنګه دی ځینی احادیثو کې راغلي دا سه بره خوشي شي په مخه چې سره دي دا بخوري دا کانه بداسي خوري لکه انسانان چې غوخه خوري او دا سندونه بسکی دا مخ کې د لخر عیسا چې پسین باندې راشي دا به اوس کی دا سه به اوچ کی چې هغه رستو کسان و پس راشي نو دا زیبه دا سه نیل غوندی وی دی به وای چې چرته یو زمانہ کې دلته وب تیری شي
دا الله مخلوق دی بس الله د ډېرو لوی قدرتونو خاوند دی دونه دی او خوراک ته وګوره فساد ته وګوره عیسی علیہ السلام بجوندی او د دې دا فساد بشورو شي نو داسې برا رواني په دې دنیا باندې بګرځي بیت المقدس ذکر را دي په حدیث کې الته یو غر دی الته چورسي دی وشاته وګوري د ملک به داسې اوار میدان جوړ کړي نو خپلو کې به وایي چې ځمکه خو ختمه کا په ځمکه خو ډېر رانیاو کو راځئ چې د اسمان مخلوق تم لږ تکلیف او ضرر ورسو والعیاذ بالله نو غشي براوالی او بر بیولی الله هر ظالم ته مهلت ورکي هر چاته مهلت ورکي او د دنیا دا دایره داسې ده چې په دې کې هر کار ترځي تور ترقی ملاوي نو الله پاک به فرمایي چې دا غشي په وینو ګنده کوي او واپس یې ورغورځوي اخو رسېدی نشي بارا یو ځای پورې بلاړ شي د الله په قدرت سره به د وینو ګندی واپس برا شي دی وایي چې مونږ ډېره خون خرابه وکړه دا زمونږ بعضې مسلمانان دي سادهګانې که نه نو ښه وخت یې تېرېږي حلال رزق ګټي نه 302 کړي نه بل څه ظلم کړي نه چا حق یې کړي خو کله کله داسې اوتې بوتې شروع کړي دی وګوره غلام کوي مړیم کوي اجرتیم دی او سونه وخت یې تېرېږي قلقلا خانه ته په څه پوهېږي ته لږ صبر وکړه لږ وروسته به وګورې که نه دا خو د الله مزې دی چې مونږ ته هغه آزاد کړی دی دایره ده څه وخته پورې هر چېرته ملوي د یاجوج ماجوج دی فساد ته وګوره نو یاد ساتئ چې په ظلم او په حرامه او په ناروا کې هیڅ ګټه نشته دی الله پاک دې موږ تاسو ته د صبر او د قناعت ماده را نصیب کړي نو دا خلک به تنګ شي عیسی علیہ السلام با الله پاک ته سوال وکړي زاری به وکړي چې یا الله دا فساد خو ختم کړه اللہ تعالیٰ فرمائی حتی اذا فتحت یعجوج و معجوج وهم من کل حدب ینسلون تردی چی کلو کرشی یعجوج و معجوج او دی با دا هر مونینا رارغڑی دا دی ورکوٹوالی دا قط اشاره دا ورکوٹ سڑے چی مزل کی توی چی چرتا روبوٹ تے پچابے روان دے نو داسې بخکاری لکه برنه چې را ګاډین شوی حضرت ذوالقرنین صاحب بند کړي دي نو هغه قوم ورته چې دوی نه تنګ وي وایي داسې کار دی چې څومره پیسې لګي ابه زه لګوم څومره اوسپنه لګي تانبه لګي پیتل لګي ابه زه لګوم خو لیبر بس تاسو وي مزدوران به تاسو راکوئ هغه وایي دا خو به ډېره ښه نو اللہ تعالیٰ فرمائی ذوالقرنین سے بتوئی آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین ویتاسو دا اسپنی دا ٹوٹی مال راکی دا سی یو غرو اغین وارو لی پارے اکڑل بیا دا غداراو چکم براتلل نو هغه کې د اوسپنې یو پلن دیوال را شروع کو ذوالقرنین سے صادر کې هو او یو ځای کولی راځي تر دې چې د غرسو کې ته ورسودا بیا تامبر اواشتا تله ورته کووري بلک اوسپنې بل کړه ټوله اکه به صادر چې دی خېوي نو دا پیتل دا تامبه به ویل شو سوراخونه بند شو او ټول یو دیوال شو سبحان الله ادي ته غاړه پاتې شو ډېر پلن دومره مضبوط دیوال چې دا عربیان ته غاړه پاتې شو
نشورات په حدیث کې راغلی دي چې دا یعجوج معجوج لګیا دي او دا دیوال خوري او سورې کوي چې دی غاړه په دې دنیا را خواري شي حدیث کې راغلی دي چې دا ځمکه به د فساد نه ډکه کی مندري چیتی چیتی پوزی دی گول مخونه دی خدا د سده ذوالقرنین د وجه نه بندي هغه لګیا دي کار کوي او دا دیوال خوري نو روایتو کې دي چې کله یو حدا پورې کارو کې نو ما خام شي پی نو یې دا نور کار به سبا لوکو ان شاء الله وسره نوې نو چې سحر راشي چې کوم کار یې کړی دی او دیوالې سورې کړی دی یا اوسپنې لرې کړی ده هغه بیا برابر شوي نو دوی بیا د سره شروع کړي نو داسې دا سیسټم روان دی نظام یو ورځ به دوی انشاء الله ووایي نو په سهار له چې راشي نو هغه ځای کوم ځای ته چې دی کار را رسولی دی هغه ځای نه بیا شروع کړي او د دوی هغه تیر کار به ختم شوی نه یا ځای به ډک شوی نه بس په دغه ورځ به دا دیوال سورې کړي په دې دنیا به راخواره شي دا فساد چې زیات شي نو عیسی علیه السلام او د هغه ملګري به الله پاک ته متوجه شي زاری مینت به شروع کی یا الله دا مخلوق د دې ظالمانو نه او د دې ضرر نه خلاص کی الله پاک به تو فرمایي چې زما بندیان ته دې دنیا نه راغون کا او یو طرف ته کا عیسی علیہ السلام به سره د مرګرو یو طرف ته شي الله پاک به یو قسم مارغان راولېږي دا شي غټ غټ لکه د او غړانګې ته ګوره هغه مارغان به راځي خدا مخکې به یو کار کی اکار دا چې عیسی علیہ السلام الله ته زاری او سوال مینت شروع کی نو الله په دې یاجوج ماجوج باندې یو عذاب مسلط کی عذاب پتا سي چې د دې په دې سټونو کې به یو دانه ولګي یو ننکه یو دانه به پیروخیږي هغه بغټي او د بخوري در دې چې د مردار شي او مکه د ځمکې په سر به پروتي یو دو بنی دا ټول ځمکه به د دې مردار نه ډکې نو بوی به شروع کی او دا خلک به د دې د بدبوې نه تنګي بیا به عیسی علیہ السلام الله پاک ته عرض و سماجت او منت او زاری شروع کی الله پاک جل جلاله او تو فرمای چې ته بیغمه شه نو داسې دا مارغان به دغه وخت کې راشي او د دې دا لاشونه به علي او سمندر ته بیا غورځي او خوکه کې بیلی پنجو کې بیلی او سمندر ته بیا غورځي دا ټول ازمکه به الله پاک کی بیا به یو باران الله راولي په دې ازمکه باندې تیز باران به وریږي د ازمکه په داسي او بهيږي او صفا بشي لکه د شیشې غوندې په حدیث کې راغلی سبحان الله داین رستو با بیا نظام بحال شي او د ازمکه به د برکاتو نه ډکه شي او خلق به د راحت ساګانې وایي نو دا دنیا ډیر عجیب انداز باندې الله پیدا کړی ده او دا الله واک کې ده دا الله په اختیار کې ده او په دې کې دا عجیب قدرتونه مناظر اوسم شته او را روان وخت کې دي زمونږ استادو مخه تم ډېر قدرتونه دي الله ډېر نمونه دي ډېر عجایبات دي او را روان وخت کې ډېر سخت حالات دي
الله پاک جل جلاله دې زموږ استاد د ایمان رڼا نصیب کړي د ایمان او د عقیدې رڼا د چکلوي نو د ټولې خبرې بیا آسان د دین رستو با الله تعالی د ازمک آباد کی لکه ما تاسو ته تفصيلات ویلي دي دا آباد چې دا ساروی و پای ډیر کوي میوي بډېری شي غلی بډېری شي او مؤمنان بډېر خوشاله او آباد به تر دې چې ټول مؤمنان به د ازمکه په سر باندې قیامت ناراضي مگر په کافرانو باندې ترسو پورې چې د ځمکې په سر باندې الله الله ویلو علی قیامت بنرځي دا الله دا نوم د دې ټول کائنات روح دې سارا د دې ټول دنیا په سر باندې چې یو الله وینکی وی الله صرف لفظی الله قیامت نرځي نو الله تعالی به یو هوا راوالو زی هغه به د مؤمنانو په دې ترخ باندې تیر شي خوا کې به تیر شي ډیر پاسانه بساور کی او وفات بشي مؤمنان به مړ شي مخ د ځمکې بار رفتا د مسلمانانو نه خالی شي قیامت چې راځي د بدتر خلکو راځي او داسې حالات به جوړي چې خلک به صرف او صرف پیسہ مال دولت او د دنیا دا ټکی پیژني نور به نه الله پیژني نه به دین او مذهب شرک کفر وي د دنیا ار نعمت په ورسري خدای ایمان او د توحید او سنت او د شریعت مستقیمه لار و سره نه یا سړی وای کپڑا به دا ستان به کولو کړی وي دکاندار وای گاک بو ته ولاړی یو طرف به د دکاندار په لاس کې په حدیث کې راغلی بل طرف د دې کپڑے به د گاک په لاس کې دلته په اسرافیل علیه السلام شپېلو نظام د دنیا به باقاعده شروع شوی خلک بخپل خپل کارونو ته وتی یو زمیدار بای حدیث کې راغلی لاسونه به اوچت کړي په ګوتو په لاسونو به خاطه جوړه کړي غویانو لا خپل سارول به اخر جوړي او د به دې خاطه کې لګیاوي سکار به کړي سب وته پاتی اسرافیل علیہ السلام بشپېلو په دغه حالت کې به قیامت راځي لا تقام الساعه الا على اشرار خلق الله قیامت به ناراضي مگر د الله د مخلوق په بدترینو خلقو باندې ادا خلق دي چې قبرونو ته سجدي وکړي الله بنمني د الله یواله بنمني اسلام به پکې نه دین به پکې نه د زمکه په سر با الله الله ویلو والا دی الله پاک دې زموږ استاد خاتمه بالخير والایمان نصیب کړي الله جل جلاله دې د ټولو فتنو نه زموږ استاد په حفاظت او فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين